نن د عربۍ د زده کړې 5م درس دی. که چیرې مخکینی درسونه مو نوي تعقیب کړي، نه مو وي اورېدلي، اول هغه درسونه واورئ. نو راځو نننی درس شروع کوو. په ننني سبق کې اولنی لفظ دی عداوتن. د عداوتن معنا ده په پښتو کې دښمني. ضرر زیان یا نقصان. نسیان هیرول. سر راز. ربما شاید. دائما همیشه. عادتا معمولا. احیانا کله کله یا کله نا کله. غالبا اکثر یا زیاتره. نادرا ډیر کم. بارد یخ. حار گرم. مفتوح خلاص. مغلق بند. سهل آسان. صعب سخت. فارغ خالی. مملوء ڈک. سریع چٹک یا تیز. بطیء ورو. رخیص ارزانه. غالی گران. نظیف پاک. وسخ مردار یا گندگی. جمیل خائستہ.